که ژور خفګان لرئ او دایم ځان سره فکر کوئ، دایم ځان سره خفه یاستئ، د دې یو لوی علت دا ده چې خپل دروني ژوند د نورو خلکو بیروني ژوند سره مقایسه کوئ. کوم څه لرئ له هغې نه خوند واخلئ. دا چې اوس ډېری خلک له مجازي نړۍ څخه استفاده کوي، یا ښایسته موټر یا ښایسته لباس چې یو عکس پورته کوي، دا په دې معنا نه ده چې هغه انسان ډېر خوشحاله ده، او یا هم په دې معنا نه چې هغه هیڅ مشکلات نه لري په ژوند کې. داسې انسان نشته چې مشکلات ونه لري. کوم څه لرئ په هغې باندې شکر وباسئ او هغې څخه ګټه واخلئ، هغې څخه خوند واخلئ، ځکه دا ژوند ډېر لنډ ده. مونږ په لومړي سرو کې که معمولا ما ډېری داسې خلک لیدلی دي، اول سر کې خپل ویښتان دپاره وایي چې نورمال دی خو سټایل پکې وهي. کله چې یو 2 تاره پکې سپین سو، تشویش ورته پیدا سو که نه، دې کې 2 تاره سپین سو. آهسته آهسته که دا جل دی د عمر په تېرېدو سره لږ خرابېږي، دې ته بس تشویش پیدا سو، عمر مې تېر ده او مخکې مې ګونځې پیدا سوې. خو هغه کوم څه لري چې مثال هغه روغ صحت ده، مخکې لا هم ګونځې ډېرې نه دي، لا هم ویښتان یې ډېر سپین نه دي، لا هم ډېر څه لري چې باید هغه ورڅخه خوشحاله اوسي، راضي اوسي. همیشه مونږ یو نقطې ته فکر کوو، هغه دا ده چې مونږ همیش کوشش کوو تکمیله اوسو. هیڅوک هم تکمیله نه ده. کوم څه لرئ په هغې باندې شکرګزاره اوسئ او هیڅکله هم خپل ژوند د نورو سره مه مقایسه کوئ. هغه څه لرئ شکر وباسئ او خوند ترې واخلئ.